أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنځم نمبر آیت د سورۃ احقاف. د جنا د سورۃ دویم باب د اخر پورې. اول آیتونه کې الله دوه قسم انسانان ذکر کوي چې بعض خلک د مور او پلار خبره مني او بعض انسانان د یې په مخالفت کې واقع شي. د قشن په جامعه کې الله او بعض انسانان د محمد رسول الله خبره ومني او بعض خلک دغه په مخالفت کې واقع شي. ځکه بهترین پلار محمد صلی الله علیه وسلم د امت. داین ورسته د دنیا نه بیرغبتی او د دنیا د عذاب نه یره د عادیانو په تذکره باندې که انسان څومره قوي بدن ولې ونه لري خو چې زمونږ د الله په مخالفت کې راغی د قلبه برباد کی د عادیانو تاریخ الله وی وګوري مطالعه کوي. دین ورس سبب د مشرکین باندې رد کوي په دې طریقه دوی چې موږ د غیر الله بندگی کو وجه دا چې موږ یې دوله وي او د به نور لوي هیڅ به خبره زموږ الله له ورسیږي. او دلیل نقلی به ذکر کې د جناتو پیرانو نه د توحید د مسله الله وی پیرین منی لیکن د انسانان ته هیڅ انکار وکي. به عقلی دلیل ذکر کې او اخر کې محمد رسول الله لا ترغیب د دې خبره دی چې صبر بهترینه تحفه رزمون الله رخوانه. عربتم د آیت مخې سره ده د درلسم او سوارلسم کې ویلي اولئک اصحاب الجنه داخل جنت ولدي. نو زین له سوال راغی چې جنت ولا انسان څوک جوړیږي. الله د آیت کې جواب وکړو چې کوم سره د مور بلار خبره منی د قران او سنت د قانون لاندې او که چېرته الله او د الله د رسول د قانون لاندې نه و به منل پکار نه دي. وسوینه کې معنا د پخې خبره ده. ومنګه پخې خبره کړې ده حکم کړی دی انسان له والديه په بار د مور او پلار کې احسان د نیکي. تیر درس کې مسله دا و چې موده د رضاعت څومره ده او په څومره اندازه باندې دا ثابتېږي. یو قول علماء دا ذکر کړی چې هغه دوه کله دا یو به دغه آیت استدلال کې پیش کړی. دویمه حولین کاملین د سوره بقره او دریمه د سوره لقمان سور لسم نمبر آیت فی عامین. امام ترمذی روایت را نقل کړی چې په یکم د دوه کالو مسله ده هکذا مسند احمد او امام ابو داود طیالسی د امام جابر رضی الله عنه روایت. ابن کثیر او امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دغه کې د دوه دیرش میاشتې زموږ الله ذکر کړی دا ټول په ټول حالاتو باندې تقسیم. کشپک میاشتې چرته د حمل وین به دوه کاله د دې رضاعت او کنه ویشت چرته حمل نه میاشتې حملونه به ویش میاشتې بنا بر هر تقدیر. او دا خبره موږ وکړه چې رب العالمین د امر خپل ځان سره ولې ذکر کړي. نن سره د امر خپل باره کې د رسول الله باز روایت او بعض واقعات د علماو. قران چې کله انسان مطالعه کوي الله رب العزت د خپل بندګین او سره مور خپل د احسان مسله بار بار ذکر کوي. د ډېری وجه علماء دا ذکر کړی د چې زمونږ اولنې تربيت الله رب العزت کړو دغه نور څه به دویم تربيت مور خپل او دویم دا خبره لګا څنګه چې مور خپل زموږ سوسو دې بچو تربيت کوي بغیر د څه ایواز نه چې دې کشر ماشوم نه دې جلې نه څه پیسې والم او څه خدمت ته والم. الله رب العزت زموږ سوسو تربيت کوي بغیر د سلالش نه. ځکه د الله زموږ پر ضرورت لري نه من محتاج دی الله له. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کدا ټول انسانان چرته یو متقی انسان بل ځړ باندې راځم شي تقوا زمونږ د الله د اولوهیت زیاتوالی نشي کېدی. خو کوم ټول رب العالمین په مخالفت کې واقع شو ګور الله له نقصان نشي ورکولای. ځکه الله مستغنی دی. درې منشا وجداده
یو بچی کله مور پلار څومره مخالفت وکي لیکن دغه مور پلار ته انکار نه کوي د شنو وجه د زمنګ بچی نه دی کوم د الله څومره مخالفت وکړو د الله زمنګ نه انکار نه کوي معنی د زما بندگان دي خیر د زمانه بخنه وغواړي زم معاف کوم اسه کې یو حدیث تاسو ګورئ رسول الله فرمایي ډېر د وحوه حدیث دی زمنګ الله فرمایلی دی چې اې د ادم بچیا کله زمکه او اسمان په مابین کې د ټوله خلا او فضا ګنا کې او زمانه بخنه وغواړي زه معاف کوم او هیڅ پروا مې نشته الحمدلله سوره فرقان کې الله رب العزت فرمایي معاف کول خو څه کې دا ټول ګناهونه زمونږ الله موږ له پنه کې باندې اړي نیکی خو مونږ نیکی ده اسی اوس احادیث او بعضي آیتونه سوره بنی اسرائیل درشتمه او سلوشتمه نمبر آیت کې الله خبره کړې ده وقضى ربك سرب دا فیصله کړی دی چې الله تعبدوا الا اياه د بل چا بندګي بنه کوي مگر د یو الله وبالوالدین احسانا او دی الله دا حکم موږ لکړي چې د مور او پلار باره کې وګوره د احسان فیصله کوي خیر خوې دغه نور سبه زمونږ الله را خبره کړي ک چرته استا سره بډاتوب له یو ورسېدل او کلاهما یدواړه فلا تقل لهما اف دیلا اف موایا ولا تنهرهما ورټم اوف سمانه اوف دا معنی چې ته دنیا په یو کار کې سړی شوی او کله د مور پلار خپل راشي او د خپل سړی او باسنو اوف وای دی کې دا مقصد دی چې د دې مور او پلار د ژوند اور باندې درد رسیږي چې موږ دا بچي خو نه ډېر درمن شوی دی یا که چېرته د مور پلار تعالی امر وکړي دا کارو کو ته ورته چې اوف زه نشم کولای یا دا کې نه د خفغان نه ده چې کله سپینګری شول بډاګان شول او تعالی امر دی خدمت وکړي یو مسلې نه دی په مقابل کې به اوف مو چې لکه دا ولې او دا څنګه د مور پلار خدمت لزو استعار شم ودرېګم چې کوم شی باندې مور پلار له ضرر رسیږي د آیت مقصد دا قران کې الله فرمایي وقل لهم قولا کریما دی خلق نیک وینا کوي نرمه او د ذلت وزر د مور پلار لخته کا او به دعاګانې غواړي چې الله د دوړ باندې رحم وکا وجدا چې زما تربیت کړي په ماشومتوب کې نن زما دعا له محتاج دی زه د دې باره کې دعاګانې تر غواړم ته په رحم وکا د مور پلار موږ تاسو باندې ډېر حقوق دي ګوره د دعا مستقله مسله ده تیر یو درس کې ویل شوی و انسان چې کله وفات کړي شي نو تقریبا د مرګ نورسته نن نسکارونه بدله پیدا ورکه یو پکې د بچي دعا ده د بچي دعا کې ډېر خیر دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي نیک بچي چې هغه ته پرې خودلې يدعو له او د مور پلار له دعاګانې غواړي عمر بن الخطاب هغه به دا خبره کوله وې کزما د شان شرط یو بچي الله پیدا کړي هغه به د ټول عمر کې یو کړ سبحان الله وې دا مال بهتر ده دی وجنه مې د دنیا عمر ځان له انتخاب کړي لري کدا بچي شرط نه وي مال لپاره دعاګانې نه غوښتلې به زمره دنیا سره څه تعلق نیک بچي او زموږ الله را خبره کړې ده چې شکر زمره لپاره کوي د مور او پلار الی المسیر او مالم ګور وافشیره تی خو راته دي عبد الله بن عباس خبره کړې ډېر نشه خبره دې لکه توجه کوي هغه دا د درې شینې زمنګ الله شریک ذکر کړی دی ک چرته بده کې یو کم شو هغه بل الله نه مانی بلکې سلوره یو اطیع الله او اطیع الرسول ای خلق د الله خبره منو د محمد رسول الله خبره منی ک یو سړی قران منو د رسول الله احادیث نه منی بلکې د غیر پر پریمانه جوابونه یو داسګه ورته ورولې ده چې چرته حدیث راځي او شړق ورکې چې راز مال نظر برابر نه دی او زمره مسلک برابر نه دی او دله تیار نه یم دا که څومره د الله خبره اومني د محمد رسول الله خبره رد کړي ده الله وې د ازما خبره منه دا مراد کا درې مننه به پکار نه دي دا ته شرط عمر د الله خبره اومني چې د محمد رسول الله مخالفت کوي ته بل واقیم الصلاه د منځ په بندي کوي او زکات کوي سړی مونږ کوي خو زکات نه ورکي د مونږ زمنګ الله نه مانی دا تفسیر محمد رسول الله د کاکازوي کړي او درېما د الله شکر او د مور او پلار یو سړی د الله شکر کوي او د مور او پلار شکر نه کوي د شي انسان له زمنګ الله چرته د عمل قبول نه کوي امر بالمعروف و نهي عن المنکر حدیث کې راځي امام ترمذی نقل کړي روایت د عبد الله ابن عمرو بن العاص رسول الله فرمایلی دی وزمنګ د الله رضا هغه د مور او پلار په خوشحالي کې او زمنګ د رب العالمین خفغان هغه د مور او پلار په خفغان کې څه مطلب ستانه کچر د مور او پلار راځي الله د ناراضي لري ک مور او پلار د نشر د خپي پوي شبه دی باندې رب العالمین د نه خپره ځکه زمنګ د الله د رضا لپاره ډېر اسباب دي کوشش ودا کوي چې الله څنګه راضي کم مسواک استعمالول منځ کول زکات اخلاص
د مخلوق رضا او رسول کول او د الله رضا وړاندې کول علم شرعي او د قشن دعاګانې او دا خبره کول چې الله زبدي باندې راځم چې تاسو عرب اسلام سم دین او محمد صلی الله علیه وسلم رسول له او د مور او بل رضا خو کده مور او بل چرته د طرف له دعوت وري چې بای کې د الله او د الله د رسول مخالفت وګربه به نه مانی لا طاعت المخلوق في معصيه الخالق بيدا د مور او بل خبره منل څه به کار نه دي چې رسول الله فرمایي د الله خفغان چې کله به یوځای کې راځي به د یو مخلوق خبره منل به کار نه دي په معروف موږ به یو خبره منو په معروف کی ابن عمرو نقل له دا یو سره رسول الله صلی الله علیه د جهاد په اړه کې ته اجازه طلب کوله جهاد د دوه قسمه یو اقدامي بل دفاعي اقدامي دا معنی چې مجاهدین د دشمن په ملک باندې ورشي او ارش دفاعي دي چې دشمن راغلی صاحب د ملک باندې به پاغي کې د مور او بل رضا او د قشن خزر د خاون رضا او غلام د مالک رضا له بالکل به ضرورت نه لري دا به جدا صورت دی دیږي کې مجاهدین دي چې هغه د دشمن په علاقه باندې ورشي او ورته ویلي اے د الله رسول مال طلب د اجازه راکړه چې زم لار شم څنګه رااله ناغه ورته ویلي چې مور خپل دې ژوندري قال نعم وی ویلي د دې دوړو بار کې ته جهاد وکمانه د دوی خدمت کوه بس د جهاد نه منشه دې خدمت دا به نه جهاد دی خو مخکې تاسو په تحلیل باندې پوي وي دا په هغه وخت کې دا خبره ده چې کله مسلمانان مجاهدین د دشمن په ملک باندې ورځي او که چرته دغه خو لاله به خزر خوند اجازه له ضرورت نه لري او د قشن غلام د مالک اجازه له ضرورت نه لري او تر مور خپل اجازه له ضرورت نه لري او نو ورته شتا امام بخاری مسلم روایت نقل کړي لري رسول الله فرمایي وېزه تاسو له اطلاع درنکم به اکبر الکبائر په ټولو کبیره ګناهونو کې ولنا والاشراك بالله د رب العالمین سره برخداران جوړول برخدار دا معنا الله رب عزت له رکوع سجده کې او خیر د مولوی صاحب له موش پیر صاحب له موش دل ویل شي لوی شرک بشرګونه کې لوی دقه دی چې زمونږ د الله حق دراواخه سودا دې شي سړی له ورواچ شو چې دغه په خېټه کې وسم ګندګی ده د څاس کې مننه پیدا دی د تشنه میتیزو د جنت وکړه دار اوته دی او ته د الله دربار کې رکوع سجده کې لیکن د بل دې موشي د لوی شرک دی د الله قانون سره بل چا قانون منل د رب العالمین سره من محبت ساتل بدینت باندې چې داس موږ معبود دی بل سره ساتل او حقوق الوالدین او د مور او پلار نه فرمانی رسول الله فرمایي دا ډېر لوی ګناه ده انتهي سخته بل حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي اگر که سندر علماء باندې کلام کړي لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي عاقن هغه انسان چې هغه مور او پلار نه فرمان دي هغه انسان چې هغه شغولي کوي شیطانی کوي د مسلمانانو مابین کې جنگول کوي او د قشن شرابي انسان همیشه شراب سکي دغه انسان به بالکل جنت له ور داخل نشي او بل روایت کې ودار غلي لو علم الله شيئا ادنى من الاف وکده اوف نه چرته یو بل شي ادنا الله رب العزت معلوم کړي وي نو دا غنه به معنا کړي وي نو دینه دا معلومه شو چې په ټولو شیونو کې کته شي هغه اوفته وی ویل فلا تقل لهم د دوړ لګور اوف موایا کو دې ویل کار دا خراب شي وځي هغه انسان چې د مور خپل مخالفت کې لګیږي هغه د مش عمل کې چې کوم طرف باندې دا ورځي او دا نیک انسان مش عمل کوي یو روایت کې نام راغلی دی ابن حبان نقل کړی دی لعن الله العاقل والديه رسول الله فرمایي هغه انسان چې د مور خپل نه فرمانی کړي دا په دې انسان باندې زموږ د الله لعنت قافله روانه رسول الله په دې کې وکړه واخصه قافلې نه بار کې چې ته پوښتنه یا رسول الله دا ولی وکله چې دا وکړه وتلو د مالک ورته لعنت ټکي استعمال کې اسنه چې د وجه نه موږ الله برباد نکي چې محمد رسول الله وکړه منځو باشي لړی کوي سم خل په هغه انسان باندې چې هغه مور خپل په مخالفت کې واقع دی په دې انسان باندې الله قهر او غضب نه راځي ضرور به راځي خو خبر راځي یو روایت کې دا امر غلي دی رسول الله فرمایي لعن الله من سب دل لعنت په هغه انسان باندې چې هغه کنزل کې پلار لا او لعن الله دل لعنت په هغه انسان باندې چې هغه مور لا کنزل کې مور لا پلار لا کنزل او مور لا او یو روایت کې د شمر غلي دی ابن ماجه کې دا روایت دی او مصدر د حاکم کې دا نقل لې وکل الذنوب دا ټول ګناهونه به ورسته کې رب العالمین کوم چې اوغړي قیامت پورې الا حقوق الوالدين مگر هغه انسان چې هغه مور او پلار سره پټکر کې راشي مخالفت کې راشي زمونږ الله تعالی په دې دنیا کې سزا ورکړي څه مطلب بلکې موږ ګناه دې وکړي کې دې چې زمونږ الله د آخرت له وساتي او په دې دنیا کې دا سزا درنه کې وجه ده چې دلته استدراج واقعي لیکن کله مور او پلار سره چرته پټکر کې واقع شي
رسول الله فرمایي چې انت بالله به پریدنه بلکې بری دنیا کې سزا درکې. کعب الاحبار نے روایت ته او ابن ماجه رحمه الله دا روایت بیجګر کړی چې انت ومالک لابیک وېزمنګ الله د انسان د هلاکت ته دی کوي چې کله دا د مور او پلار نافرمانش زر زر عذاب ور کوي او کوم انسان چې هغه مور او پلار په خدمت کې واقع شو دغه شان نرمي کې الله په عمر کې زیاتواله کوي او کوم شي چې دغه دواړو خرچه رااله او هغه شی ورکه دغه د خرچه ور پورا کړی وي دا مور او پلار سره احسان دی وېزه کې یو سړی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اے الله رسوله یزما پلار اراده غواړي چې زما په مال کې تصرف وکړي د الله نبی ورته وی چې انت ومالک لابیک استوستا مال سره پلار څه چې کې به کولی شي. وکعب الاحبار ته پوښتنه کړې شو د حقوق الوالدین چې دا څه معنی د حقوق الوالدین سره ویل شي. وکړه دا تا باندې قسم وکي او ته بر خپل قسم کې برینه کې او تعالی امر وکي ته دا خبره ونه مانی او یو سوال درنه دی شي باره کې ورکی وکي او ته ورنه کې یو امانت تاسو سره کې واقع کې ته خیانت وکي ته پوهه بده باندې ستاره مور پلان نه فرمانی وکړه. څه مطلب مور پلان خلکو له وایي چې زما بچي به خامخا کار کوي کوي نه کې زما پر رب العالمین باندې قسمي او ایسه تابع هغه کارونه کې په خپل قسم کې را حالش کې یا وایي چې زما دا کار وکا او هغه دیونه کې یو شی له ضرورت دی ته ویل چې دا راکا ای امانت سره کې خو چې بچي زما امانت ځان سره والو پای کې خیانت وکي تر مور پلان نه پرمانی وکړه الله لعنت پتا باندې راغی ځکه خو څنګه الله چې ما دې خلکو له وصیت کړي په خبره کې. عبد الله بن عباس دا ته پوښتنه کړې شوی و سنن د سعید بن منصور کې خبره نقل ده و اصحاب الاعراف سوق دي وعلى الاعراف و هغه ویلې دا اق انسان دی چې جهاد لوتی بغیر د مور او پلار درزانه او بغیر د مور او پلار او د مور درزانه به دوی شي دنګ کړشي وجل کړشي وي نو دوی خو مناسب دا و چې دا جهنم لاله شي لیکن جهاد کړي دی جهاد جهنم نه دا بن کړ بلکې به اعراف کې راګیر کړل تر دې پر جسمه الله ور باندې فیصله وکي خو مراد د جهاد نه به اق جهاد دی چې کله مسلمانان په کافرو باندې حمله کوي دغه به مور پلار خبره دومره ضرورت دی کچرته غوي تعالی اجازه کړین دا ته مړ شو شهید شونه الله بر په اعراف کې ایثار کوي اما کچرته دشمن په مسلمانانو باندې حمله کړي او تجاوز کړي به کده مور خپل اجازه کو اجازه نه تر الله رب العزت به امر کړي به بازار رسي کدی وخت کې ته چرته به شهید شو به ډارک الله تعالی جنت لبوزي دغه دا فرق او تحلیل یو سړی د رسول الله صلی الله علیه راغی ورته ویل اے الله رسوله پر انسانانو کې ډېر کم ډېر لایق د مال چې زړه سره خجونه وکم قال غورته مور دی به ورته وسوګ مور دی به ورته وسوګ مور دی څلورم کرتی به پلار وي ثم الاقرب الاقرب هغه څو چې هغه څو تعالی سړی نږدې اول یو او بیا بل او بیا بل او بیا بل دغه کې محمد رسول الله ورته امر درې کرتی خاص کړه او پلار یو کرت وجدا چې مشکلات د امور زیات برداشت کړي او د بچی تاوان ټول د امور لزت متوجه دي. عبد الله بن عمر له سړی راغی ویغه سړی ولیدو چې یو پچی غونه هغه جوړه کړی و او په دې کې د خپل مور کې نه ولې و او طواف کو دس وکله چې ابن عمر سره مخامخ شو ورته ویل چې ابن عمر ما د مور حق پوره کې پوره مې نه کې خلک په خپل طواف نشي کولای ما د مور پر بچی کې نه ولې د به طواف کور کوم قال اغويلي ولا بطلقه واحده من طلقاتها ودا مور چې تعالی ډیر په نظر باندې کتلی دي دا یو نظر حق ته نشي پوره کولای ټول عمر وګرځي نور خدمتونه خلاص کوي د مور خدمت او دغه شو د در کول او بیا په حمل کې ګرځول او بیا په زګیدو کې د تکلیفات او ستاسو په تربيت کې لغه کوشش دا خو پریدا د مور شیو کړی تعالی د مهرباني په نظر در کتلی دی بیاغم ته نشي پوره کولای بلکې دا شی احسان دی وسره وکي د مور په باندې ډیر حق لري. ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی څلور کسانو باندې د الله حق دی چې الله جنت لور داخل نکي او نه ورته د جنت نعمتونه ورکي. یو هغه انسان همیشه شرابي همیشه شراب څوک دویم هغه انسان چې هغه د سود مال خوري د سود مال کې چرته ور په دی وغړه محمد رسول الله فرمایي دا دومره سزا ده لکه 15 کړه د مور سره زنا. قران کې الله فرمایي د سړي ما اعلان د جنگ دی څه مطلب قیامت کې رب العالمین دا میدان لرو بشي او د محمد رسول الله په میدان لور درو وځي بین څوک مقابله د الله کولی شي یا دا معنی چې موږ له داسې انساني وکړه چې خلکو د دې سود خروف په مقابل کې وځيږي یا دا معنی چې داس ما دشمنان دي الله یو عمل بین قبلو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وېڅ خلک مولد چې دا غوي د سیده خېټو کې مارل لړمان پراته و جبريل ما ته پوښتنه کې به داخله سوق دی به دا اق انسانان چې په دنیا کې سودونه خوړلي
او دا خېټه دومره غټه شي لکه تعمیرات چې په کم طرف باندې دا تعمیر کوښ شنو ایسه د په ملاک خوري الکه دا سود دی دا سود خواري دي اهل الربا د سود یو روپې دومره زوره او بل هغه انسان چې د یتیم مال په ظلم باندې خوري. ابن حجر الهیثمی یو روایت را نقل کړی دی چې کم سړی د یتیم مال خوري الله بیمانه دا سړی د دنیا نه بوزي. تاسو به خبره باندې لکسوس کوي دا محمد رسول الله خبرې دي د ظریف اندازه باندې پدې کې شک پکاره دی چې شک وګي ګوره برباد شي. دا خوري نشه کې سن نقشه په دماغ کې جوړه کړی دا مولوی سیب هم جوړه کړی دا وارث هم جوړه کړی دا بل سړی هم جوړه کړی چې لکه مونږ کوم او دغه منځونه کوم ته قران درسون لناسم لیکن د یتیم د عمل چې مانه مخامخ شي داسې غرب ورکوي چې پلار مرد اغلا د پنځوي نه دی او دوی ورته عملونه تقسیم کی. ابن حجر فرمای وې د شي انسان چې کله مړ کیږي الله رب عزت به دا به من دي دنیا نه بوزي. او قران کې الله فرمای په دې خټه کې الله ور ورواچ والعاقل والديه او هغه انسان چې هغه د مور پلار نه فرمان دي زمونږ الله به د جنت له بونه چې بلکې د جهنم کې همیشه پراتی. حدیث کې راځي رسول الله فرمای الجنه تحت اقدام الامهات ودا جنت ابن ماجه نسائی مصدر د حاکم کې دا روایت راغلی دی ودا جنت چې د مور پلار د پولاندې د پولاندې خو خاصه چې وځي ځای کې ته پرې دی دا سخپل خو خره یو سړی بودردار راغی ورته چې یا بادردا وې ما یو زنانه په نکاح کړی دا مور مال دا خبره کوي چې دا زنانه طلاق کا څه چلو کوم دغه څه نظریه ده هغه ورته ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وې ما د محمد رسول الله نو ورېدلې الوالد اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت منځنه دروازه را فإن شئت کستا خو کې زایکا او یا د حفاظت وکا حتی در دې پر عبد الله بن عمر له مستقل وي دا کې طلاق کا څه مطلب کدا مور پلار تعالی چې لکه دا کې طلاق کته به ګوره طلاقای چون شراب به نه کې شکر بزنانه کې شریعه عذر موجودي. او د الله نبی فرمایلی دی ثلاث د درې کسانو دعاګانې قبول دي هیڅ شک پای کې نشتا. دعوت المظلومه یو د مظلوم انسان دعا زمنګ د الله د ما به یو ګر اشاره پردم به نشتا. ودعوت المسافر بل د مسافر انسان ودعوت الوالد على ولده چې کله بچي د مور پلار دی بچي له خیره وکي د مور پلار د خیره نه ځان ساتي. ابن جرير فرمایي اصل چې به ورسره مور پلار مرمنونه کوي چې لکه دا ولې او دا ولې دا الله به قبول کړي. ایوب لوت کې دا راغلي دي الخاله بمنزله الام سمانا کدي وسړي مور شرطنی د مور خوري موجود ده دغه خواله ورته دغه نه دعاګانې غواړه الله تعالی د شي اجر درکې لکه تعالی چې مور دعاګانې کړي او که چرته مور په مخالفت کې واقع شو دي تعالی خیره او رسول الله فرمایي دا ګور ډاره قبلي دا به سړی بربادي. یو اثر کې راځي وی موسی علیه السلام رب العالمین وحی وکړه یا موسی وی د مور پلار اکرام کوا چې کوم انسان مور پلار اکرام کې ویځي د عمر زیاتوما او کوم انسان چې د مور پلار په مخالفت کې واقع شي زورته د عمر قید کوما. حتی در دې پورې ابو بکر ابن ابي مريم فرمایي په تورات کې مره خبر اورېدلې ده ان من يضرب اباه يقتل کم سړی چې روچت شو د پلار اوجني ودا سړی د قتل شو چې کنزل ورته چرته په دې مخ باندې واله نه به درجم شي. څه مطلب یو سړی او مور پلار په دې مخ باندې واله د رجم پکار دی او کاغه چیرته سخت والو د کوته کولاندې واچلو نو یقتل د الله د خوانه ودا امر دې چې دا به اعدام کوي وای وښنی. حدیث کې راځي اخر وخت چې خلک د ملګری خبره منی د پلار خبره و پرې دی د کله خبره منی د مور خبره و پرې دی. یو سړی راغی د رسول الله خواله ویل یا رسول الله چې زه پنځه منځم کوم روزه د رمضان هم نسم او زکات هم کوم او حج د بیت الله هم کوم وزمره پر بچي د الله نبی ورته ویل من فعل ذلك چې دا کارو کې منځونه روزه او حج او دعوت ورڅ په ورځ قیامت بدن بیو په صد کې او د صدیقینو او د شهداو خو په دې شرط باندې چې ګور مور پلار ته خپه نه کومور پلار ته خپه او رب العالمین به هغه سب نه بوځي بلکې دا به جهنم له رواني کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید وکي حدیث کې راځي لعن الله العاق د الله لعنت د محمد رسول الله فرمایي په حق انسان باندې چې هغه مور پلار نه فرمانی کوي. د الله نبی فرمایي يقوم ولدو کله چې معراج ختم شغه زړندو د ور په دې ډډونو کې جبريل د میول داخله څوک دی ودا اق انسانان دي چې مور پلار له کنزل کې بری دنیا کې په ورځ قیامت به الله د ور په ډډونو باندې زړند ور کې ودا پراتی. او یو ارسل کې د شم راغلی دی وکم سړی چې مور پلار له کنزل کې زمنګ الله په د باندې د شي د ور بارانونه وکي لکه څنګه چې د بارانونه په دنیا کې کیږي په دې کیفیت باندې واشد الناس عذابا يوم القيامه ثلاث فورز قیامت باندې ډېر سخت په اعتبار د عذاب سره درې کسان دي یو مشرک زناکار او د مور پلار عاق
او دا قبر دومره باندې راتنګ کړی چې یو پختي ورته بده بل کې نه بچو دا بده بل کې دا سر دې پولا حتی تر دې پورې بشر فرمای ما من رجل ویني شریعت څه وسړي چې هغه مور پلار دې خبر لور نږدې شو هغه خبره واوري مګر دا دومره بهتر دی لکه وسړي چې مجاهد دی په دې شرط باندې چې اقدامي جهادي او کچر د دفاعي جهادي چې دشمن په مسلمانانو حمله کړي هغه به جدا خبره ده او کله چې وسړي د مور پلار نظر وکړي دغه د قشن اجر دی نو حاصل دا چې رب العالمین په دې آیتونو کې ډېر سخت تاکید موږ تاسو له کړي دی هغه دا معنا پوخ لوس مونږ کړي دی د انسان له باره د مور پلار کې هغه د دې خبرې چې احسان سره کوي احسان که احسان مو چرته ونه کې نو به بغیر شي تاوان والا بتا شو جوړ شي معنا د ایتونو بدای چې کوم رب العالمین ذکر کړی دی په خبره مونږ کړي الله او انسان له بوالديه په باره د مور پلار د کې احسان دنه کوي حملته الله بار کړي د مور د په تکلیف او وزعته به د قشان سي غول د په تکلیف وحمله د دې بار اول چې د تینه پرې کوله 30 شهرا الله دیش میشتي حتى اذا بلغ شد شکل ورشي ځوان اله وبلغ 40 سنه اول شي سلوي خلولا قال به وي ربي رب سما توفيق را کمالا چې شکر کوم ساده نعمت التي انعمت علي چې ما دې کړي وعلى والدي يوزما په مور پلار چې توحید دې او بل دا چې عملو کوم صالح نیک ترزاو چې قبول کې جوړواله او کمال اسما په اولاد کې اني تبت اليك يقينا ما تعالی توبه السلدا واني من المسلمين ويقينا زيم تعالی د گردن نهادنا بس شری علاج دا منه کزامه ته پرسه د قبل سوره فاتحه باندې دغه دم راغله دم بس دم ورته کده مهمه مسله هر چی ساکته عبد الله بن عباس دغه عمل کاغه چاو کې به اغسکلی بر لیکل میکل دا وشینه بنشتا کله چې په خارج کې خپل کځه طلاق ورکول شي ټلیفون موبایل او دغه احکام هغه رساله ځان تفصیلی ور د باز علماء په دې کې اختلاف دی کې چې د اواز کې التباسي خو کده خط په ذریعہ دی او طلاق کړي به مسله خراب را د سیګریټو نسوار خرڅول بس حرام شی دی رسول الله فرمایي کوم شي نه صحیح نشره ولا حرام دي ځان ته صدر پکار وې مونږه د کو اخلاق خوندانه کې دیش حیا مونږ څنګه راتلی شي حیا دا من یو هغه ایتونه ګوره او احادیث هغه حیا بارکه الله رسول ویلي بل د حیا نه انسانانو په دغه کې کینه د الله په دې امر کې سوچ کوا په دې خپل تقصیراتو کې او اخلاص احسان ځان کراوله د 15 اسباب ورمو ذکر کړی د حیا الله وتا کې حیا راولي ار نشي شي کې لوی نقصان دار چې کله ته مړکیږي الله کلمه شهادت تعالی په خپل معنی جاری کوي نور ګورانو د مور خپل څنګه احترام وکړو بس په نیکي کې هغه تعالی په کوم شی باندې امر کوي هغه منع احسان سره کوي خرچه په کوي خدمت کوي وغيرها یا رسول الله ول څنګه ته وایي کچیرته ژوندونه به ورته صحابه د الفاظ استعمال کړي کته وجه زما سره مینه محبت د نبی درود ویل دي شي نظر ساته بازار په کتاب خرچه کې به مطلب اچغه اقا ځان لول به دي حیثیت تعالی معلوم شي بای زینو کې چې خلک سودا خرڅوي جوزا نیټه ور کوي اچي مسردار چې وشي لپاره دوه ریټه مقررول کوم شي اخلي په دې باندې قرض اخلي به پدې امام ترمذی او باج علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د اضافهواله اور باندې راغې د نیټې د وجه سومانعت بنئ لیکن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود بدا ویلي کدا موبایل به تور مثال په نقد باندې اخلي په 100 روپے کې په قرض باندې اخلي نیم سره نو سوای بیا په دې کم شي باندې فیصله بدوړو کې په سود باندې ورګړېږي یو وش دلیل علماء په دې کې جمع کړي ځان ته شاطر پکار دي نو کله یو سړی زنا کوي عمل د قوم لوط کوي دغه حج جاری کول هغه به اسلامي امارت او خلافت نسبر لیکيږي امیر د وخت جو سره کوم سزا مقرر کړه د محمد رسول الله سزا دار چې اقتل الفاعل والمفعول د دوړ وجني بس وجلو مسله ده خو حدود ور باندې ګوره حکومت امیر المؤمنین جاری کوي مو ته به څنګه جاری کوي امام قرطبی کې چې به دې کې فساد جوړيږي ته په ما جاری کوي زو په بل جاری کوم چا به کار نه کړي بزرګ به بل به وشتل کېږي یو زنانه دا والده دا غالبا ودا سبب څه تکلیف لري بس رب العالمین یو ټول مسلمانانو مریضانو سره ورته کیسه علاج نصیب نو صاحب امیر چې تعالی کوم تشکیل درکړي بغیر د امیر د حرکت نه ته قدم نشي وشتولې هغه به دې د مصلحت غنلې په احد کې اعلان د محمد رسول الله فتح واخسته سلوي قسم بغیر د امیر د اجازه راکړه شوم تاوان ورسېدو ظاهري کتاله دلته کینو هیڅ هم نه بس سلوي کار باندې دلته کینې هغه په دې کې مساعد کې دي چې تندري پر ساتره ضرورت راغی زه ورته غاغو کم ته چې بل ځای لاړې او هغه ضرورت په وخت کې تعالی وزن کې نه به څه چل جوړ شي امیر په دې شی باندې خپويږي د غل اجازه نه د ظریف اندازه قدمه خپل نه روا کوا دي قصد الله او الله رسول او امیر مخالفت دی وګي د الله نه بکنه غواړه یو کور بجر آباد کې یو دکان په کابل کې فقہ اسلامي ودلته کې دالي کړي چې په کوم ځای کې د سړي خپل خزي
انت بلا مقیم دی چې تکل نو نسورځي په وجه کې پاتې کېږي نه ته مسافری په یمن کې وکړه ته لنه مې دوه هغه ټول عمر مسافرین هم د ډرایوران و الله ورته سفر موجود کړو بچو قصر مونږ نه موته به څه کوو بس وای بچ کم سړی هغه مستامن دا معنا چې تا باندې تجاوز نه کړي نستا په ملک باندې دغه سره کاروبار کې لکه جلال آباد هندو وغیرہ اما کچرته حربي به هغه جدا صورت حال له هغه اثر د مسعود احمد چې موږ تاسو ویلو او الله الى نبی من نبی بني اسرائيل یدو دغه ما به کې به فرق دی سورو جادو څه معنا دا بس غلط دمونه دي چې هغه په انسان باندې ویل شي کله بندګي او کله دغه دماغ کار پر دي کله بل په محمد رسول الله باندې دا شو لیکن دغه دماغ کار پر خودل نه یخيل الیه وغیرہ دا ورته وزین لراتله چې ټونه ډیر انتهایی دي موږ د وخت پابند یو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی الله تعالی